بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات زړه ته رانیږي قدرمنو زده کوونکو او علم تحقیق آنلاین ښوونیز مرکز ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو ته وایم درنو دوستانو، نن چې ما کومه موضوع ستاسو لپاره انتخاب کړې ده دا ډیره مهمه او اساسي او ګټوره موضوع ده. که چیرته موږ تاسو په صحیح ډول وغواړو انګلیسي له اساس څخه یا له صفر څخه ابتدا څخه زده کړو، نو دغه موضوع چې نن ما تاسو لپاره انتخاب کړې دا ابتدایي موضوع ده د ګرامري په سامانه او ډیره ګټوره ده. عبارت له ناون څخه. ناون کې منن موږ تاسو لومړی برخه کې د ناون تعریف کوو. ناون نوم دی یا اسم دی تعریف کوو. دوهمه برخه کې به different types of noun د مختلف ډولونه به وایو او په دریمه برخه کې به examples مثالونه به وایو. همدارنګه موږ به دا هم زده کړو چې څنګه کولی شو موږ تاسو ناون استعمال کړو. د دې استعمال ځایونه به زده کوو چې چیرته دا استعمالیږي. که چیرته دوستانو تاسو زمونږ سره نوي یاستئ او زمونږ درس لومړی ځل تعقیبوئ، نو دغه زمونږ چینل او علم تحقیق دا در سره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي درسونه له هم تاسو سره شریک. درنو زده کوونکو، راځو درس ته. نن زمونږ ستاسو د درس موضوع ګرامر کې ناون دی. ډیفینیشن اف ناون کوو چې دا واضح کو تعریف یې کوو چې ناون یا اسم څه شی دی. Noun is the name of person, place or thing. Noun is the name of person, place or thing. نوم یا اسم عبارت له یو شخص ځای یا د شي له نوم څخه عبارت دی. وایي noun is the name. دا noun چې دی دا نوم دی. is the name نوم دی of person د یو شخص، place د ځای or thing د شیانو. دوستانو هر څومره نومونه چې زموږ ستاسو ذهن ته راځي په دنیا کې، هر شی د هر شخص د هر ځای یو خاص نوم لري. همدغه خاص نوم ته موږ تاسو په انګلیسي کې ناون ویلی شو. We have a lot of things, a lot of persons, a lot of places. موږ تاسو ډیر زیات شیان لرو، ډیر زیات اشخاص لرو، نومونه د اشخاصو لرو او ډیر زیات ځایونه لرو. They all have names. دا ټول چې دوی ټول چې دي دا یو خاص یو نوم لري. For example، اوس لومړی ما تاسو ته تصویر راوړی دی لکه مثال یو شخص ته موږ تاسو هر ځای کې مثال علي، محمود، خان، سمسور وغیره. ورسره څنګ کې دوه موږ شیان لرو. لکه شیان کې موږ تاسو قلم لرو، پین، کتاب، بوک، BOOK او همدارنګه موټر، کار. دا هغه شیان دي چې د خاص د ټولو لپاره موږ تاسو نومونه لرو. دریم موږ تاسو دلته ما یو میدان راوړی دی. مثال دا یو مثال د ځای دی لکه کرکټ ګراوند د کرکټ میدان، فوټبال ګراوند د فوټبال میدان وغیره، ولیبال ګراوند د ولیبال میدان. دا یو ځایان دي مثال هر ځای چې وي. او بل موږ تاسو ګورئ کنه کور دا هم یو ځای دی، مای هاوس زما کور وغیره. دغه ټول شیانو لپاره موږ تاسو په انګلیسي کې نوم لرو او دغه ته موږ تاسو شی ویلی شو ناون. لومړی طبقه کې موږ تاسو names of persons لرو، د اشخاصو نومونه. for example احمد، علي، سمسور، خان، سید. مریم، لطیفه، سټوډنټ زده کوونکي ته ویل کېږي. ټیچر ښوونکی یا استاد. ډرایور ته ویل کېږي موټر چلوونکی. راځو دوهمې برخې ته، پلیسز ځایونه یا مکانونه. موږ تاسو نیمز آف پرسنس وویل، اوس راځو نیمز آف پلیسز وایو. فار ایگزامپل کابل، هاوس، ګارډن، پول، سکول، یونیورسټي، روم، کلاس. معنا یا ترجمه: کابل، کور، باغ، لمبادن یا حوض عباسي، ښوونځی، پوهنتون، خونه او ټولګی. قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو په تعریف کې ویلي وو چې نیم اف پلیسز یعنې دوهمه برخه پلیسز وو. دا د نیمز اف پلیسز د ځایونو نومونه. اوس راځو د تعریف دریمه برخه چې هغه و نیمز اف تینګز. دا وایو
things شیان names of things pen pencil book eraser car spoon laptop Samsung Corolla and cupboard انا یا ترجمه قلم پنسل کتاب تختفاک موټر تلیفون لپټاپ سامسونګ کارولا الماری. قدرمنو زده کوونکو دا و نیمز اف تینګز. اوس راځو د درس بله برخه چې ده هغه عبارت ده ټایپس اف ناون له اسم ډولونو څخه عبارت ده. دوستانو څنګه چې موږ تاسو د درس په شروع کې ویلي موږ تاسو آخري برخه د اسم یا د نوم ډولونه لرو. د نوم په ډولونو کې یا د ټایپس اف ناون موږ تاسو ډیر مختلف نظرونه لرو. تر ټولو بهترین نظر چې کوم دی او د ټولو قابل قبول هغه 15 ډوله دی. موږ تاسو ناون اسم په 15 ډوله لرو. Noun are divided into 5 parts. First, proper noun. Proper noun یا خاص نوم. Proper means خاص noun نوم. Proper noun it refers to the name of a specific person, place or thing. عام نوم هغه نوم څخه عبارت دی چې یو مشخص شخص ځای یا شي ته اشاره کوي. It دا چې کوم دی refers اشاره کوي یا مشخص کوي to the name of a specific یو نوم د یو مشخصاتو یعنی مشخص نوم person د شخص place د ځای or thing د شیانو thing د شي. دوستانو یعنی زه به تاسو ته اوس په مثالونو کې واضح کوم څنګه مشخص نوم. بس راځو مثال ته. Example احمد علي خان کابل جلال آباد کونړ بلخ pen bog car. These are called proper noun because they are specific. کوم مثالونه چې ما ذکر کړل دا مشخص نومونه دي. مثلا احمد علي خان وغیره. یعنی احمد که د یو چا نوم وي موږ نشو کولی چې هغه نوم یو بل شخص ته ووایو. دغه یو مشخص او مهم نوم دی د احمد لپاره. اوس راځو په مثالونو کې واضح کوو. First example, who is your best friend? Who is your best friend? ستاسو غوره ملګری څوک دی؟ best غوره یا بهترین ملګری. My best friend is Ahmad. My best friend is Ahmad. زما غوره دوست احمد دی. وګورئ ما مشخص کړلو چې احمد زما بهترین ملګری دی. یعنی زه نشم کولی چې د احمد نوم زه تغییر کړم. یعنی احمد ته زه محمود نشم ویلی. دا معین او مشخص نوم دی. بل مثال وایي که نه. Which type car do you like? Which type car do you like? I like bus. ګورئ بس مشخص شو. دغه مشخص نوم شو. Note یاداشت. Always remember that you must capitalize the first letter of any proper noun in any part of the sentences. ګورئ دلته موږ تاسو دا باید همیشه په یاد ولرو. یعنی always remember معنا دا چې همیشه باید په یاد ولرو چې د خاص نوم لومړی توری باید لوی وي که د جملې په هره برخه کې وي. مثال always remember باید همیشه په یاد ولرو that you must capitalize the first letter. تاسو باید همیشه لوی ولرئ دغه لومړی توری of any proper nouns هر دیو خاص نوم in any part of the sentence چې هر برخه د جملې کې وي. باید دا څنګه وي که د جملې منځ کې وي که د سر کې وي او که د اخر کې وي باید دا توری باید لوی وي. دغه شرط باید موږ تاسو عملی درست وګڼو. For example, I met Ali yesterday. I met Ali yesterday. ما علي سره تیر ورځ ملاقات وکړو. که تاسو متوجه شئ علي ته وګورئ دا د جملې په منځ کې راغلی دی خو بیا هم لومړی توری لوی دی. دا ډیر زیات او مهم دی د پراپر ناون لپاره. راځو اوس موږ تاسو کامن ناون یا عام نوم تشریح کوو. کامن ناون عام نوم. Common عام نوم. It refers to the name of an unspecified person, place or thing. وی عام نوم چې کوم دی دا هغه ته وایي چې نه معین شخص ځای یا شي ته اشاره کوي.
It refers to the name دا اشاره کوي نوم ته of an unspecified نامشخص person شخص place ځای or thing د شیانو. For example pen قلم book کتاب car موټر teacher ښوونکی gardener باغوان park school ښوونځی یونیورسټي پوهنتون. قدرمنو زده کوونکو که ستاسو فکر وي دا هغه ما په تعریف کې هم تاسو ته ویلي دا ټول عام نومونه دي. فرض مثال زه تاته وایم چې what do you like ته څه خوښوې زه وایم I like a pen زه یو قلم خوښوم خو معلومه نه شوه چې کوم قلم خوښوې بیګ قلم خوښوې پیانو قلم خوښوې وغیره. همدارنګه زه اوس تا نه بله پوښتنه کوم what do you like ته څه خوښوې I like book زه کتاب خوښوم I like book زه کتاب خوښوم خو معلومه نه شو چې ته کوم کتاب خوښوې دغه ځای کې موږ دې ته عام نوم ویل کېږي. بیا مثال ته وایي که چې I like holy قرآن زه مقدس کتاب یعنی قرآن کریم خوښوم. I like English conversational book. قدرمنو زده کوونکو په کامن ناون یا په عام نوم کې موږ تاسو نوټ یو یاداشت لرو. Always remember that you must capitalize the first letter of common nouns only when they are used in the beginning of the sentence. Note: هر کله چې عام نوم د جملې په سر کې راغی باید په لوی توري سره ولیکل شي. Always remember همیشه په یاد ولرئ that you must capitalize the first letter of common nouns. یعنی هدف دا دی وای دغه د عام نوم چې دی د لومړی توری باید په څه وخت کې لوی ولیکل شي. دا وایي یوازې د جملې په شروع کې ولیکل شي. Only when they are used in the beginning of the sentence. معنی دا یوازې د جملې په شروع کې څنګه کېږي دا لیکل کېږي. داسې نه لکه پروپر ناونز په شکل باندې چې هر ځای کې د جملې راشي که په سر کې راشي او که په منځ کې راشي او که په آخر کې راشي. نه دا باید یوازې د جملې په سر کې کراله لوی به لیکل کېږي او که نور باقي رالی په د جملې منځ یا آخر کې بیا لوی نه لیکل کېږي. For example یا مثال په ډول یا بېلګې په ډول I went to school زه ښوونځي ته تللی وم. I معنی زه went to تللی وم د ګو دوهم حالت دی سکول ښوونځي ته. قدرمنو زده کوونکو ګورئ سکول څه دی کامن ناون دی عام نوم دی اما لومړی توری چې دی کوم دی کوچنی دی لکه څنګه چې موږ تاسو په تعریف کې ویلي دي کامن ناون که چیرته د جملې په منځ کې یا په آخر کې راځي بغیر له شروع څخه دا باید لومړی توری څنګه وي کوچنی وي. دوهمه جملې ته راځو school is the place for learning. school is a place د سکول وی هغه ځای دی for learning د زده کړې لپاره ځای دی یعنی ښوونځی د زده کړې ځای دی. سکول وګورئ دا بیا هم کامن ناون دی لکه په تېره جمله کې موږ تاسو ویل اما د جملې په سر کې چې راغلی دی دا باید څنګه دی لوی دی. نو په دې خاطر موږ تاسو په تعریف کې هم ویلي دي که چېرته کامن ناون د جملې په شروع کې راشي باید لومړی حرف وي څنګه وي کیپیټل وي لوی وي. دوستانو که چېرته تاسو زموږ سره نوي یاستئ او زموږ درسونه لومړی ځل تعقیبوئ یوه هیله کوم دغه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دغه د بیل کومه نقطه چې ده دغه در سره کلیک کړئ. همدارنګه که چېرته غوښتنه پوښتنه سوال لرئ په دغه مربوطه درس کې په کومنټ کې را سره شریک کړئ. همدارنګه که چېرته غواړئ زموږ درسونه راتلونکي هم له تاسو سره شریک شي له موږ سره پاتې شئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه زموږ راتلونکي درسونه به هم له تاسو سره شریک کېږي. موږ همداسې پلان لرو چې دغه د انګلیسي لس میاشتنی پروګرام هغه دوستانو لپاره چې هغه نشي کولی په حضوري ډول باندې کورسونو ته لاړ شي یا همدارنګه اقتصادي مشکلات ولري او غواړي په خپل کور کې بدون له مصرفه انګلیسي زده کړي همدارنګه نور موضوعات نو دا زموږ چینل همدغه دوستانو لپاره ما په آنلاین بڼه باندې جوړ کړی دی تر څو زموږ ستاسو افغانان وروڼه خصوصا پښتانه وغیره هغې لپاره زه یو خدمت وکړم تر څو الله پاک مونږ ته هم اجر راکړي او دوستانو یادونه به وکړم زموږ دغه آنلاین درسونه همدارنګه لیکنې بڼه باندې تصویري شکل باندې همدارنګه په ویډیو شکل باندې زموږ د ټیک ټاک آډي نه هم او الوت حقیار همدارنګه انسټاګرام کې او الوت حقیار هم شته دی.
همدارنګه د فیسبوک پیج آنلاین لرنینګ، همدارنګه یو بل پیج چې زما د انګلیش لرنینګ یا ورسره پښتو نوم هم لري، انګلیسي زده کړه. له دغه ځای څخه تعقیبولی